نه به دا خبره وکم کنه په افغانستان کې سکس ټول دوه پوزیشنه ده، یا به ښځه لاندې پرته یا به نارینه لاندې پرته. او دا ولې داسې دی؟ چون فکر کوي جنسي برخه اصلا مهمه نه ده. ورور په ژوند کې وروسته د خوراک نه جنسي برخه ده. او که چېرته غواړئ یو هیواد د فساد نه لري، د جنسي فقر نه یې لرې کوي. او که چېرته په کور کې یو انسان داسې یوه بیبي ولري چې هغه خلا کوي، او یو بیبي داسې یو نر ولري چې هغه هم خلا کوي، بدلون راولي، جنسي اړیکې کې یو بل باندې باور ولري، یو بل ته ځان جوړ کړي، د یو بل په خوښه او ناخوښه پوه شي. ولې به چې دی جنسي فقر په افغانستان کې ډېري، ولې به ستونزې په افغانستان کې ډېري؟ نو که چېرته دا موضوع خلاصه کړم، مخکې له دې چې فزیکي اړیکه ونیسئ، باور جوړ کړئ، خبرې سره وکړئ، صبر او حوصله ولرئ، زړه سوی ولرئ، اغیزناکه او خوښونکي اوسئ، هڅانده او ستایونکي اوسئ، مخ ته لاړ شئ او نوي شیان تجربه کړئ. په دې شکل تاسو کولی شئ چې دوه خوشحاله جوړې اوسئ او د یو بل نه خوند واخلئ.